د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر او د شکایتونو د اورېدو وزارت چې د سخت دریځو اقداماتو له کبله یې له سختو نیوکو سره مخامخ دی د خپلو فعالیتونو په اړه د رانمخت ښودلو هڅې پیل کړي. د طالبانو د وزارت چارواکو نن د خپلو فعالیتونو په اړه یوه جوړه کړې خبري ناسته کې همداسې څرګندونې کړي دي. دغه طالب چارواکي وایي تېره یوه میاشت کې ورته تر 214 ډېرې عریضې راغلي چې د طی مراحل کېدو وروسته ورته رسیدګي شوې ده. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو د اورېدو مرستیال مولوي عبدالرحمن منیر په دې غونډه کې وویل چې دغه وزارت تشکیل 3 برخې لري چې د ملکي امر بالمعروف، نظامي امر بالمعروف او شکایتونو د اورېدو څخه عبارت دي. منیر ادعا وکړه چې د همګړۍ له عامو هیوادوالو سره چلند نرم او د توصیې پر کچه دی، خو په نظامي برخه کې په جدیت کار روان دی او هڅه کوي چې د حکومت نظامي کسان د امر بالمعروف له مقرراتو څخه سرغړونه ونه کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې د یاد وزارت د شکایتونو د اورېدو معینیت په ټول توان سره هڅه کوي چې ستونزو ته پر وخت رسیدګي وشي. په ورته وخت کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر وایي چې وزارت یې د طالبانو د پایښت او ټولنې د اصلاح په موخه هڅې او کار پیل کړی دی. د نوموړي په وینا په تېره یوه میاشت کې د ټولنې له مختلفو جهاتونو سره ناستې درلودې او د چارو د ښه پرمخ بیولو لپاره یې ورسره سلا مشورې کړي دي. عاکف زیاته کړه هغه تفریح ځایونه چې د نارینه‌و او ښځینه‌و لپاره بیل او مشخص ځایونه ولري هیوادوال کولی شي هر وخت چې وغواړي ترې لیدنه وکړي او ورشي. ویاند همدارنګه وویل که هر څوک له حکومتي کارکوونکو، پوځیانو او یا بل چا څخه شکایت ولري کولی شي په اسانۍ سره یې د امر بالمعروف وزارت کې ثبت کړي. نوموړي ټولو شکایتونو ته پر وخت د رسیدګۍ ډاډ هم ورکړ. د طالبانو دغه وزارت چې د ښځو چارو د وزارت پر ځای جوړ شوی د سختدریځو قیوداتو له کبله یې د ښځو پر وړاندې د مبارزې وزارت په نوم مشهور شوی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.